په پاکستان کې د افغان کډوالو ځورونه د هغو کسانو د سپکاوي، ویرې او بې پناهۍ ترخه کیسه ده چې کلونه په هغه هیواد کې ژوند کړی دی. خو نن بیا په سخت چلند، ګواښ او فشار سره د دغه هیواد په پرېښېدو اړ کیږي. د اسلامي امارات ویاند ارزو ته وایي په پاکستان کې افغان کډوال له کلونو راهیسې دغه تګلارې سره لاس او ګرېوان دي. هغه چلند چې په ټول نړۍ کې د کډوالۍ د ټولو قوانینو خلاف دي. ذبیح الله مجاهد د کډوالو له ملاتړو بنسټونو څخه غواړي څو د بشري حقونو د دغه سرغړونو مخه دې ونیسي. ما میبینیم بیشتر از 2-3 سال میشه که مهاجرین با مشکلات مواجه بوده. سال اخیر با مشکلات بیشتر مواجه است. حقوق مهاجرتشان زیر پا میشه. آنها لطکوب میشن، زندانی میشن، با فشار مواجه هستند که طبیعی خلاف قوانین مهاجرت در دنیا است و ما خواهان ازی هستیم که در این راستا باید سازمانهایی که مرتبط به این قضیه هستند مسئولیت خود را ایفا بکنند. ورته مهال د کډوالو د حقونو یو شمېر فعالان له افغان کډوالو سره د پاکستان دولت ناسم چلند د کډوالۍ نړیوالو قوانینو خلاف بولي او دغه تګلارې پر بدلېدو ټینګار کوي. دوی د کډوالو د ملاتړو نړیوالو بنسټونو څخه هم غواړي څو د کډوالو د ربړونې او ځورونې مخه دې ونیسي او په خپله خوښه د هغو رسنیدونکو زمینه برابره کړي. اقدام نهادهای بین‌المللی و مهاجرت برای جلوگیری از آزار و اذیت مهاجرین افغان در پاکستان بسیار مهم و حیاتی است. این نهادها می‌توانند با وارد کردن فشارهای دیپلماتیک بر دولت پاکستان از حقوق انسانی مهاجرین دفاع کردن و ضمیمه بازگشت داوطلبان امن و آبرومندانه آنان را به افغانستان فراهم سازند. چنین اقداماتی نه تنها از بروز بحران‌های انسانی جلوگیری می‌کند بلکه به حفظ کرامت انسانی امنیت هزاران خانواده مهاجر نیز کمک حیاتی می‌کند. راه حل پایدار نه در اخراج اجباری بلکه در سطح نام قانونی همکاری با کمیسریای عالی پناهندگان سازمان ملل یعنی UNHCR و ایجاد یک سیستم بازگشت داوطلبانه و عزتمندانه نهفته است. رفتار کنونی بازداشت‌های شبانه، اخراج اجباری و مصادره اموال از نظر اخلاقی ناعادلانه و از نظر بین‌المللی غیر قانونی محسوب می شود. په وروستیو کلونو کې پاکستان د افغان کډوالو د نیولو او جبري ایستلو لړۍ چټکه کړې. هغه پریکړه چې له پراخو غبرګونونو او ګڼو نیوکو سره مخ شوې ده.